ریختن علا په نامه سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو، بیا هم زه مرضیه غفوري تاسو سره د پنځم ټولګي د پښتو مضمون چې عنوان یې دی میلمه پالنه او د کتاب پاڼه هم ده اوومه. ګرانو زده کوونکو، تاسو ته ښه راغلاست وایم. زموږ او ستاسو لسمه جلسه ده. لکه څنګه چې تاسو هر کار د بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو سره پیلوئ، راځئ چې د نن ورځې لوست هم موږ د پاک خدای په نامه پیل کړو. ګرانو زده کوونکو، راځئ چې ما تاسو ته یو څو انځورونه راوړي دي مخکې له دې چې په لوست باندې پیل وکړو. راځئ تاسو د انځورونو ته وګورئ چې تاسو په نظر به نننی لوستم څه وي. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، تاسو انځور ولیدل. دلته د خوړو انځورونه دي، تاسو په ذهن کې به راغلي نو کله چې نن له ورځې لوستم څه به وي، تاسو سوچ وکړئ. انځور ګورئ. هو حتما تاسو وایئ موږ هم دغسې منظمه هر څه د خپل میلمنو لپاره تیاروو، ځکه چې موږ تاسو افغانان دا زموږ ستاسو افغانانو کې یو دود دی چې هر کله خپله میلمنو ته هر هغه څه چې زموږ وس او توان نه پوره هغه خپله میلمنو ته برابروو. ګورئ، په افغانستان کې تاسو خو پوهېږئ چې هر ډول یعنې په هره سیمه کې خواړه د هرې سیمې ډېر مشهور خواړه یو بل سره فرق لري، خو تاسو په انځور کې ګورئ. سمه ده چې کله کله د ټولو خلکو هغه توانایي یا اقتصاد یو برابر نه وي، خو موږ او ستاسو افغانانو په منځ کې که چېرې د چا اقتصاد ضعیفه هم وي، خو بیا هم هغه امکانات چې په خپله وس او توان کې لري، بیا هم هغوی د خپله د میلمنو څخه په سم ډول میلمه پالنه کوي. تاسو ګورئ په دې انځور کې. انشاءالله تاسو د انځور څخه مفهوم اخیستی دی چې د نن ورځې لوستم څه ده؟ میلمه پالنه. په دې انځور کې هم تاسو ګورئ د میلمنو څخه پالنه شوې ده او څلورم لوست دی، پاڼه هم ده اوومه. ګرانو زده کوونکو، نننۍ ورځې لوست موخه مو دا ده چې تاسو په دې درسي ساعت کې دغه متن سم ولولئ، لیکلی به شئ، او بله ډېره مهمه موضوع چې تاسو باید پرې پوه شئ هغه دا تاسو د یو افغان په حیث د خپله دودونو سره آشنا اوسئ او د دغو دودونو څخه یو دود زموږ ستاسو افغانانو څه دی؟ میلمه پالنه. ګرانو زده کوونکو، راځو د نن ورځې لوست پیلوو د میلمه پالنې تر عنوان لاندې. تاسو ته زه متن لولم، ښه دقیق شئ. میلمه پالنه زموږ په خلکو کې یو ډېر لرغونی ملي او دیني دود دی. تاسو پوه شوئ چې میلمه پالنه زموږ د خلکو یو ډېر لرغونی دود دی، یعنې له پخوا زمانې څخه کله چې موږ خپله تېر تاریخ ته هم وګورو او هغه وخت کې هم موږ دغه خپله افغاني دودونه ولولو، نو د دغو دودونو څخه یو دود میلمه پالنه دی چې افغانان په دغه دود سره په ټوله نړۍ کې شهرت لري. افغانان میلمه ته په درنه سترګه ګوري. افغانان میلمه ته په درنه سترګه ګوري او د خپل وس او توان په اندازه قدر، درناوی او خدمت کوي او میلمه د لوی خدای جل جلاله عطا ګڼي. که څه هم زموږ د ځینو خلکو اقتصادي حالت ښه نه وي، خو کله چې د چا کور ته میلمه راشي نو د هغه د قدر، درنښت او خدمت لپاره هر څه چې په کور کې لري په ډېر اخلاص یې پخوي او په ډېر عزت یې ورته په مخ کې ږدي. تر همدې ځایه پورې نن ورځې لوستم دی، بیا یې هم تاسو ته تکرار لولم، ښه دقیقه اوسئ. میلمه پالنه زموږ په خلکو کې یو ډېر لرغونی ملي او
دینی دود دی. افغانان میلمه ته په درنه سترګه ګوري او د خپل وس او توان په اندازه قدر، درناوی او خدمت کوي. یعنې مهمه دا نه ده چې حتما باید موږ تاسو ډېر شتمني ولرو، اقتصاد هم ښه وي چې د میلمه څخه په ښه ډول سره د هغه درناوی وکړو. نه، هر هغه امکانات چې موږ تاسو په خپل لاس کې لرو، د هغه امکاناتو سره کله چې زموږ اخلاص سم وي، د پاک زړه څخه د یو میلمه قدر او درناوی وکړو، نو هغه مقابل لوري ته هم ښه احساس ورکوو او ځان احساس راحتۍ زموږ په کور کې د یو میلمه په توګه. او میلمه د لوی خدای جل جلاله عطا ګڼي. یعنې د دیني اړخ هم تاسو چې وګورئ، کله چې یو ځای ته موږ تاسو ځو، د وایي میلمه زموږ کور ته راغلی دی، وایي دا د خدای دوست دی. که څه هم زموږ د ځینو خلکو اقتصادي حالت ښه نه وي، خو کله چې د چا کور ته میلمه راشي، نو د هغه قدر، درنښت او خدمت لپاره هر څه چې په کور کې لري په ډېر اخلاص یې پخوي او په ډېر عزت یې ورته په مخ کې ږدي. تاسو په دې انځورونو کې ولیدل چې دلته وګورئ، د انځور کې په ډېر ساده ډول، یعنې هماغومره اقتصادي وس او توان چې لري، د خپل د میلمانو څخه یې په ډېر ښه توګه درناوی کړی دی. او دلته په انځور کې ګورئ، یعنې ممکن انسان سره دغسې امکانات هم وي او دغسې هم، خو دا مهمه نه ده، خو مهمه هغه ده چې موږ په ډېر سمه توګه او په ډېر اخلاص، په ډېره مینه د خپل میلمه څخه پالنه وکړو. دلته ګورئ تاسو په دغه لوست کې چې د میلمه پالنې تر عنوان لاندې وه، دلته د میلمه پالنې چې د افغانانو یو لرغونی دود دی او دا دود تر ننه پورې خلکو ته پاتې دی او دا دود پر مخ وي. او تر ټولو ښه دود هم دی چې موږ تاسو افغانان په ټوله نړۍ کې د خپله دغه دود سره چې د میلمه پالنه ده، په دې دود شهرت هم لرو. نو په دغه لوست کې د دې تر څنګ چې تاسو پوه شئ چې میلمه پالنه څه ته وایي او څه ډول باید د خپله میلمنو قدر وکړو، درناوی وکړو، د دې تر څنګ باید موږ دغه متن کې د ګرامري له لحاظه هم په ځینو موضوعاتو باندې پوه شو. لکه په دې کې نومځری یا ضمیر څه دی، صفت یعنې ستاینوم څه دی، په دغه موضوع باندې هم باید موږ پوه شو. خو زه تاسو ته په انشاءالله په بل درسي ساعت کې تاسو ته همدغه د صفت او صفت ډولونو په اړه خبرې کوم. خو تاسو څه کوئ په کور کې، کله چې دغه لوست هم ولوستو په جګ اواز، په یوه ارامه خونه کې ځئ، دغه لوست په جګ اواز ولولئ، ځکه چې تاسو جګ لوستل تمرین شي. که چېرې تاسو په ټولګي کې وئ، مطمئنا ستاسو ښوونکو په تاسو باندې دغه لوست په جګ اواز تمرینوه. خو اوس هم کولی شئ په خپله کور کې هم دغه لوست په جګ اواز ولولئ. یعنې انسان که وغواړي، که ښوونځی وي که نه وي، زموږ پرېکړه چې سمه وي، حتما د خپله هدف ته رسېدی شو. تاسو هم ګرانو زده کوونکي، خیر که ښوونځی نشته، زموږ د ویډیو له لارې تاسو خپل درسونه تعقیب کړئ، خو هغه د آخرین حده پورې هڅه وکړئ چې هېڅ کمی په خپله لوستونو کې پرې نه ږدئ. حتی د جګ لوستل هم تمرین کړئ په کور کې. وروسته له دې چې په جګ اواز هم ولوستو، بیا کولی شئ تاسو په خپلو کتابچو کې دغه ولیکئ او املا یې کار وکړئ. د املا تر څنګ چې املا هم کار وکړه، په دې کې صفت، ضمیر پیدا کړئ. صفتونه او ضمیر هم چې پیدا کړ، بیا په خپلو کتابچو کې ولیکئ چې مخکې له دې چې ستاسو د صفت او د صفت ډولونه، بیا کله چې د صفت ډولونو لوست هم ولوستو، بیا هغه وخت تاسو کولی شئ چې د صفت ډولونه هم په خپلو کتابچو کې ولیکئ او په دغه متن کې پیدا کړئ. بیا هم تاسو ته متن لولم، دقت وکړئ. میلمه پالنه. میلمه پالنه زموږ په خلکو کې یو ډېر لرغونی ملي او دیني دود دی. افغانان میلمه ته په درنه سترګه ګوري او د خپل وس او توان په اندازه قدر، درناوی او خدمت کوي. او میلمه د لوی خدای جل جلاله عطا ګڼي. که څه هم زموږ د ځینو خلکو اقتصادي حالت ښه نه دی، خو کله چې د چا کور ته میلمه راشي، نو د هغه قدر،
درنښت او خدمت لپاره هر څه چې په کور کې لري په ډیر اخلاص یې پخوي او په ډیر عزت یې ورته په مخ کې ږدي. دلته ما متن ولوستو. تاسو کولی شئ په دغه متن کې اوازونه هم یعنې د اواز لوستم چې لوستی دی او هم په دې کې تطبیق کې یعنې کلمې ولیکئ او توري جدا کړئ. په تورو یې واړوئ. زموږ تورو ته لکه دغه د میلمه کلمه وګورئ. د میلمه کلمه چې کله تاسو ګورئ د میلمه په کلمې کې تاسو ته کولی شئ د میلمه په کلمې کې تاسو دغه اوازونه یا توري را پیدا کړئ. تاسو ګورئ میلمه څه ډول د کومو تورو څخه جوړ شوی؟ میم، بل، یا. دلته تاسو ته لیکم دلته موږ څه ویل؟ دغه لیکنې بڼه یا رسم ته موږ ګرافیم ویل او هغه تلفظ چې موږ کوو هغه ته فونیم. د فونیم او ګرافیم لوستم لوستلی، فقط په دې درسات کې مې د دې لپاره بیا یادونه وکړه چې ستاسو ذهنونو ته بیا هم تازه شي او په ذهن نم شي. که چېرې یو شی موږ غواړو هغه زموږ په دایمي حافظې کې وي نو کولی شو هغه په څو واره تکرار سره خپله دایمي حافظې ته انتقال کړو چې هېڅکله هم زموږ له یاده ونه وځي. چې ځینې زده کوونکي دي وایي کله چې موږ یو لوست یو وارې وایو بیا هغه زموږ څخه هېرېږي. د دې لپاره زه وایم چې تاسو کله دغه لوست چې لوسته تېر لوستونه هم ځان سره یو ځلې تکرار ولولئ چې ملتو سره بیا هم آشنا شي. ګرانو زده کوونکو دا و د نن ورځې لوست د میلمه پالنې لوست چې پاتې برخه به بیا هم تاسو ته په بلې ویډیو کې درس درکړم. الله مو مل شه. خدای پامان. ښه ورځ. بریالي اوسئ.